زما نوم ډاکټر محمد یوسف احمدزی ده. زه د شرین شفاخانې د اطفالو د وارډ شپ یم او د دې ماشومانو په رابطه باندې تاسې درته ووایم خلاصه چې په طبي اصطلاح کې د نیونټالوژي یا د نوزادانو له لحاظه دې ته کوادریپلیټس وایي. کوادریپلیټس ویل کېږي څلورګوني ماشومان. څلورګوني ماشومان په دې یو هفته کې تقریبا 2 میندو څلور ماشومان راوړي. فعلا د دغه دواړو د دې ماشومانو په رابطه باندې دومره ووایم چې دوی اکثرا دوی ټمپریچر سټیبلیټي نشي ساتلی یا نه د ګرمي زور لري او نه د یخني زور لري. د دوی سکینګ نشي کولی یعنې موټ ته یې نشي رودلی او ځکه چې دوی د دوی د وزن د لحاظه دې ته ویري لو برت ویټ وایي. هغه ماشومان چې د وزن یې د 1500 ګرامه نه کم وي هغه ته موږ ویري لو برت ویټ ماشوم وایي. او د عمر داخلي رحمي له لحاظه دوی 11 هفتې عمر د مور په رحم کې تیر کړی. پس دا پریماچور دي. پریماچور ماشومان چې دي دوی اکثرا سکینګ نه لري، دوی سوالوینګ نه لري، یعنې نه د مور ټای کش کولی شي، نه بله کولی شي چې اشودي هغه کې، او نه د وجود د حرارت هغه ثبات ساتلی شي، نه د ګرمي زور لري نه د یخني زور لري. دا ماشومان چې دي اوس د سټرس تنفسي لري. نو موږ کوشش کوو چې دا یو داسې مرکز ته چې هغلته فسیلیټي زیاته وي، هغلته انکوبیټور موجود وي او د هغو یو خاصه نرسنګ کیر وشي. موږ غواړو هغې ته انتقال کړو ځکه چې دلته زموږ چې دي دا خو راډیټډ وارمرونه دي او دا وارمرونه کیدای شي اوس وینې دغه د هغې وشکه مایندې د دې هغه دې نه خبره دي کله وارمر وشکه یو خواته کش کوي کله بلې خواته دا عجیبه دغه د دې په خطر باندې چې دا تر څو د دوی سکینګ را پیدا شي، باله را پیدا شي، دوی وکولی شي چې د خپل درجه د حرارت ثبات وساتلی شي، دوی بله وکولی شي، دوی د سټرس تنفسي ختم شي. نو موږ دا زموږ هڅه ده چې موږ دا یو بل یو ښه داسې یو هغه ته مرکز ته لیږو چې هلته فسیلیټي یعنې سهولتونه ډېر وي.